هر شي چې ته بچو لالي ښځې لالي مور پلار لالي او د هغوی د لاسه په تا قرضې راځي د هغوی د لاسه ته ستړی کېږي الله تعالی اجر درکوي. هغه قصه ما تاسو ته بیان کړې وه د رسول صلی الله علیه وسلم خوا کې یو کس ناست و او هغه سره جیب کې څه پیسې وي یا څه ورسره و نو هغه ته ورک شوي داسې ورک شوي چې بل ځای کې یې ښودي او هغه ذهن ته دا خلاصه دی دا خبرې بل ځای کې مونږ په دې نورو مثالونه ورکړي هغه چې داسې جیب ته لاړ کړو نه و ورسره نو هغه کوم ځای کې دی وایي کتو راکتو میلاو شو رسول صلی الله علیه وسلم په دې هم دله الله اجر وکړي یا د چې طبیعت ګډوډ شو داسې مهربان رب دی د طبیعت مه خرابوئ څه چې به موږ راځي که معمولي طبیعت زموږ کټبری شي که نه الله موږ له په دې اجر راکړي خو چې ما ورته نیت د عبادت وساتو نیت د اجر د ګټلو